نو اوس ګوره زموږ تصیر مقصد عبادت دی که نه دی؟ لاره چې شته، طریق و مقصد ته چې شته کتاب و سنت. خدا نخواسته که موږ کتاب و سنت شاته غورځوو، د الله عز وجل حکمونه نه عملي کوو، د نبي کریم علیه السلام سنتونه مو تر رواجو قربان کړل، نو فنبذوه وراء ظهورهم، نو بیا په عمل کې زموږ د یهودو څه فرق اوس؟ دا چیز سول، دا طریق سو. نو مقصد واضح دی، لارم معلومه دی چې کتاب و سنت دی، او عمل هم اسانه دی. تاسې وګورئ دا قرآني خبرې راواخلئ، څه علمي بحث به سره وکړو. ډېرې خبرې مو کړي په دوکانو په کوټو کې. قرآن کریم یو آسانه قانون دی چې الله عز وجل نازل کړی دی. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، الله عز وجل پر تاسې باندې په دین کې سختي نه دی راوستې. دا الله خبره ده. ومن اصدق من الله قیلا، الله پاک فرمایي زما تر خبرو د هیچا خبرې رښتیا نسته. سترګې هم کله کله درواغ وایي. تاسې باغ انسانان لیدلي په عربي کې احول بولي. احول یو په سترګو کې یو مریضي ده چې یو شي ته وګوري ډبل معلومېږي. ډبل د لاډ میکالي ژبه ده، ډبل دوه چنده دوه چند شي ته چې وګورې دوه دوه معلومېږي. نو سترګې درواغ ویل نو کله دوه ونه. زه دلته یو ناس یم، هغه چې دي احول چپکې بولې، سترګې کږې بولې، هر شی چې بولې، هغه یو شی دوه معلومېږي. سترګې هم کله کله درواغ وایي. که سترګو درواغ کله کله نه ویلې، بیا به زموږ ستاسو پر سړکانو ولې ټکر کېدی؟ جوړ تیار موټروان دي را روان دي، وایي ولا دا کډه مې نه لیدل، ډب پکښې ومشت. ولې خدای سترګې درکړي دي، نو خو نه وکړي کار. سترګې هم کله کله خلاف وایي، واژ هم کله کله خلاف وایي. وایي پلانکۍ خبرې مې تر غوږ شوه، چا به تکلم نه وي پکړي، وایي ما ستا د خولې سوارې داسې ښې مې تر غوږ شوه. غوږ درواغ وایي کله 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 ورسره وایي. لیکن ومن اصدق من الله حدیثا، ومن اصدق من الله قیلا. د الله عز وجل په خبره کې شک نشته، د الله عز وجل په خبره کې خلاف نشته. لا تبدیل لخلق الله، لا تبدیل لسنة الله، ولن تجد لسنة الله تحویلا، ولن تجد لسنة الله تبدیلا. د الله عز وجل په عادت کې به بدلون را نشي. څه خبرې چې کړي دغه رښتیا کېږي. وجه چې شته قوم د سمودیانو چې الله عز وجل ختم کړي، جبریل امین چغه پر وکړل، دوی هغه وشو په شهادت ورسول. د صالح علیه السلام معجزه وه. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم، الله عز وجل فرمایي ما خپل عذاب باندې نازل کړي. فسواها، نو مې د مځکې سره برابر کړل. ولا یخاف عقباها، الله عز وجل فرمایي زه د انجام نه بیریږم. نن چې هر ملک پر بل ملک یرغل و تیری کوي، هغه مستقبل سوچ کوي چې د دې خلکو څه سبا موږ ته خطر دی. ما یې پلرونه ور وژلي دي، ما یې نیکونه ور وژلي دي، ما یې اولادونه ور وژلي دي، ما یې کورونه ور خراب کړي دي. انجام سنجید وي. هر څوک په انجام کې فکر کوي. تاسو دا بدې نه دي او ورور د دې سړي سره جنجال مه کوه، سبا مشکل درته جوړېږي. خبرې سمې سمې کوه، سبا مشکل درته جوړېږي. موږ ګر بیریږو، د نتیجې څه بیریږو، د انجامه بیریږو. که اته سپر باور بولي، هغه د انجامه بیریږي. راسه وایي د حل لاره ورسره ویسه، دسنی سبال ته مشکل راته جوړ کړي. لیکن الله عز وجل چې شي ولا يخاف عقباها، الله عز وجل فرمایي عادیان مې هلاک کړل، سمودیان مې هلاک کړل، قوم د نوح علیه السلام مې هلاک کړي، فرعونیان مې هلاک کړل. ولا يخاف عقباها، الله پاک د انجام نه کوي. چا پکې څه کینو. نو ما څه درته وایي، مقصد ته راځم. مقصد واضح دی که یا بندګي لارم واضح د کتاب و سنت مشتس لار نه ده ورکه. مشتس لار لرو الحمدلله، د دین خبرې درکړم، د دین په باره کې. او د هغه رقم عمل هم اسانه دی. عمل چې دی اسانه دی. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، الله پاک فرمایي ما پر تاسې باندې په دین کې سختي نه ده راوستې. یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. خبرې دي. د الله سره که خبرې غواړئ قرآن وایاست، د الله سره ملاقات کوئ لمونځ کوئ. یرید الله بکم اليسر، الله عز وجل غواړي چې ست سره د اسانۍ معامله وکړي.
ولا يريد بكم العسر الله عز وجل سره د سختي معامله نه کوي ولتكبروا الله على ما هداكم په دې ایمان او اسلام چې مشرف کړی الله ازمالوی بیان کوي سبحان الله الحمدلله چې موږ دي مسلمانان کړي ولعلكم تشکرون دا الله عز وجل شکر ادا کوي چې د نیک عمل توفیق درکړي دا زموږ دعوه ده دعوه مو دا ده چې دین اسانه دی لیکن خلق دی دا دعوه نه مني دا دعوه دی بې دلیله ده دین ماته زوره کوي روژه ده ولا نفس مې وسي سم نیمه زخمي معده سي په روژه کې وایي مریضان یې در بدر زکات زوره کوي لمونځ خو هغه دی چې سهار و ماخوستن د صفات ان اثقل الصلاه على المنافقين تر ټولو دروند لمونځ په لمنځونو کې پر منافقینو باندې دوه لمنځونه دي د ماخوستن په لمانځه کې منافقینو کمزوري کول د سهار په لمانځه کې ولو يعلمون ما فيهما حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي دا ټمبلان او سستان دي چې د شپې چکه کوي او ورکې کوي او د ماخوستن جماعت ځینې پاتې د شپې چکه او مجلس بانډار کوي د سهار جماعت ځینې پاتې وایي که چیرې دوی خبر سي په هغه ثواب باندې چې د ماخوستن په لمانځه کې دي د سهار په لمانځه کې په جماعت کې لاتوهما ولو حبوا ډېرې دي حیاوي ډېرې دي حیاوي پر کناټو به راڅکېدلی لا به دوی د ماخوستن جماعت ته راغلی وي موږ دا جیکا کام ناستې پاخته یي فکر مه دی ګوته پر کش که راکش که ټچ سکرین کشرانو مو زده کړي ماخوستن جماعت ځینې که داسې او ولا ناوخته نبي کریم علیه السلام فرمایي که مو پښې پرېوئ تاسو به پر رڼو راڅکېدلی راتلی نو دا دعوه دی یو څوک وایي دا دین نه دی اسانه ما ته خو زور راکوي کومه دی چې اسانه دی موږ وایي ته صحیح نه وایي الله پاک صحیح وایي تر دې مخکې چې مثال ورته ورکړو یا جواب ورته ورکړو دین اسانه دی که یا دین خو موږ وایي اسانه دی دی وایي نه دی اسانه موږ وایي نقصان په موږ کې دی ما او تا دین ته ځان نه دی اماده کړی ما او تا دین ته عزم و اراده نه ده کړې چې دغه کار به زه کوم عزم و اراده چې اوسي داسې خلک هم څلوېښت لمونځونه په تکبیر الله درته کوي عزم یې کړی مشکل چیش دی تمدن ټولنه معاشره آس پاس شاوخوا چې کوم ماحول جوړ دی د دغه د وجې موږ تاسې پر دین عمل نشو کولی نقصان په موږ کې دی حکیم علومت صاحب فرمایي وایي زموږ په علاقه کې یوه ښځه وه یوه ښځه نو دا سرایي نظام دی خاندي مه پر دغه شیانو راځي پکښې نو دې ښځې به د ماښام د اذانه سره یا د ماښام پر وخت باندې یو کوچنی بچی د سارا ګشت ته به وایي سارا کې خو نو دا ترتیبات نه وي نو شپه د اختر د خلک راوتلي دي میاشتو ته ګوري چې میاشت ښکاره سول که نه سپه خوا خو نه دا دوربین و نه بل و نه بل و بس هر چا پر نو په دې کوچنۍ بوتې سارا ګشت ته کوچني هلته خپل وظیفه پوره کړل خپل کار یې وکړي دا خوا یې راولاړ کړي د پخوا سرایي ترتیب دی هر کوچني په اصطلاح نجاست و ګندګي ور پاکه کړل خبره نه ده چې ګوتې ځینې مشدي ده په تلواره د ښځې راوتلي دي نر راوتلي دي هلته ګوري میاشت ته ګوري دې هم ژر ژر هغه د ماشوم پاک یې راله دې هم داسې پخوا د ښځو ته یو ترتیب خو دا دی چې لاس پر تندي ږدي بعضې چې بیا میاشت ویني دا د ښځو عادت دی چې تعجب کوي دا ګوته پر پزې کښېږدي شو او یو دا ولیدلي دي ګوته پر پزه کښېږدي وایي دا هم په بیړه بیړه راله دا خو نو خبر نه و چې مواد پسې مښتي دي مواد پسې مښتي دي دا هم وایي راله دې میاشت یې وکتل دا ګوتې یې دلته کښېښول هغه داسې بدبویي پر ولاړه سوه چې نفس یې بارول خواره دي سږ کال د اختر میاشت څونه بدبویه میاشت دا ترتیب دا سر د اختر میاشت چې ده څونه بدبویه میاشت دا څنګه کیسه اوس میاشت په کوم اسمان کې ده دا چیرې ده حکیم الامت صاحب دا جزه سنبالایم په وسه نه کېږي ستړی سو د نوح علیه السلام عزم خوار څوک نه لري چې نه نیم سوه کاله به تبلیغ کړي یو مفتي دا مفتي مصروف دی دا مفتي مصروف مسلې دي روانې د کونډیانو سره ظلم د یتیمانو سره ظلم
په میراث کې حد د فاس ظلم، دوی ښځې کوي، یوه ښځه یې درلوده بل یې وکړل او بل یې تشاور وګرځول چې زه به لنډیوالي ده. ما دوی ته ویل چې دا زموږ په ټولنه کې چې دا دومه ماینه یا دومه ښځه خلک نه خوښوي، خو دغه غضبولي کارونه دي. مشکل په چیش کې جوړ دی. اسلام وایي تاسو تر څلورو پورې اجازه ده. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قرآني حکم دی. نو ځکه زموږ خلک زړه نه ورته ښه کوي. زه خپل لور ولې داسې سړي ته ورکړم چې هغه سبا یا زما د خپل کې بله وشړي یا بله خپل کې زما د ځان ته کښېني؟ دا کم انصاف دی. نبی کریم علیه السلام فرمایي جاء یوم القیامة وشقه مائل، چا چې دوی یې وکړلې او یوه یې پسې پشت وغورځول، د یوې خیال یې نه ساتي، د یوې خیال یې ساتي، د قیامت په ورځ به راشي دا یو انډی دغه یو بغل به د هغسې پسې کشله وي. نو خو دا اعمال دي. نو دین اسانه دی، دین کې مشکل نسته. مشکلات در ما و شما است. مشکلات چیری دي؟ سرمد گله اختصار می باید کرد، سرمد گله اختصار می باید کرد، یک کار از این دو کار می باید کرد، یا تن بریزای دوست می باید داد، یا قطع نظر زیاری می باید کرد. سرمد شاعر دی. سرمد به یوه ګیله به درته وکړم خوا مه بدوئ. سرمد به په اختصار یو ګیله درته وکړي. یک کار از این دو کار می باید کرد. یو کار دی د دوه کارو څه وکړئ. یو کار وکړه. دوی وظیفې دي مخ ته ږدم، یو کار وکړه. یا تن بریزای دوست می باید داد، یا دا خپل تن راواخله د الله عز وجل په مرضي کې ورکوه. الله زه دې بنده یم، ته مې خالق و رازق یې. یا قطعی نظر زیاری می باید کرد، یا نو سمدم د دشمنی اعلان وکړي چې یا الله زه دې دوستي نه غواړم. العیاذ بالله. نن دا دی، نن موږ په عمل کې وایي چې یا الله نه غواړو. الله پاک وایي میراث ورکړي، موږ وایي نه غواړي یا الله. عملا درته وایم که څوک په عقیده وایي کافر کېږي. الله پاک وایي پر کونډې ظلم مه کوه. هغه کونډه چې په خپل بچیانو باندې صبر وکړي او خوارۍ ورسره کاږي، د ډېرې خوارۍ بارخوږان تور سوي، دې دوکان ته ورسه، هلته پرتوګاشونه جوړ کړه، هلته هګۍ خرڅې کړه، هلته چرګه کښېنوه، هلته بزه وساته. دا به د قیامت په ورځ د صالحینو په صف کې د انبیاو سره